له پیښو سره د مبارزې آمادګۍ ملي ادارې عمومي رئیس ملا نورالدین ترابي میدان وردګو ته د سفر په ترڅ کې د دغه ولایت پیښو سره د مبارزې آمادګۍ ریاست لپاره جوړه شوې 3 پوړیزه ودانۍ د 14 میلیونه افغانیو په لګښت ګټه اخیستنې ته وسپارله. د ښاغلي ترابي په وینا دغه ډول ودانۍ په 5 ولایتونو کې رغولې دي. په 5 ولایتونو کې موږ داسې په یوه سیستم، په یوه معیار، په یوه شکل چې هغه هم د ښارسازي وزارت لخوا څخه موږ ته هغه نقشه منظوره شوې ده. نو دا 5 ولایتو کې موږ دا ځایونه جوړ کړل چې یو کندهار له داسې یو اوته او 2 اوتې پاتې نور ټوله جوړ شول او د آینده کال دپاره هم انشاءالله ډېر ولایتونه په پروګرام کې نیولي دي. دغه ادارې ته د دغه ولایت د هر فرد پر سترګې نو دا اداره د دوی ده، دا د ولسونو ده، دا به زموږ په اداري کارونو کې ولسونو ته مراجعینو ته په راتګ کې ډېره اسانتیا راولي. په دې غونډه کې ولایتي مسؤلینو د دغه ادارې کړنې وستایلې او ویل چې وړاندې چارې په یوه کرایي ودانۍ کې پر مخ وړلې چې په دې سره به یې په اداري چارو کې لا ګړندیتوب رامنځته شي. مخکې چې د پیښو پر وړاندې د مبارزې د آمادګۍ عمومي ریاست کوم خدمتونه کړي وي هغه هم د ستایلو وړ دي، خو د محترم ترابي صاحب په راتګ باندې موږ په همدغه فعالیتونو کې موږ ښه والی وینو چې کارونه ښه سوي دي، په وخت باندې رسېدنه هغه پیښې کېږي. آبادي هر ورځ موږ ګورو، د سړکونو افتتاح، د پروژو افتتاح، دغسې د ودانیو افتتاح، نو الله جل جلاله دې دا دایم او همیشه ولري. د یادې ادارې عمومي رئیس غونډې ته په خبرو کې زیاته کړه چې هڅه کوي د هیوادوالو لپاره په زیاته کچه مرستې راجلب کړي. همدارنګه په ټولو ولایتونو کې اړوند ریاستونو ته د دا ډول ودانیو جوړولو ډاډ ورکړ.